خدای زده چې ستا په ملاقات کې اخر څه کمی و خدای زده چې ستا په ملاقات کې اخر څه کمی و خدای زده چې ولې مې راته به خوشګواره نه ده او فیضه د ښکلي به خاندلې بازاري غوندوي فیضه د ښکلي به خاندلې بازاري غوندوي فیضه راځه مینه چاوړې له بازاره نه ده. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د پروګرام مشالونه سره زه یم واحد یوسفزی. هیله کوم ټول ملګري روغ جوړ یې خوشحاله او سوکاله ځکه چې ډېره موده پس ملاقات کیږي او د هغې په شا باندې چې کوم دی څه وجوهات داسې دي چې څه د کورونا وبا دغه مسلې مخې ته راوړې وې روزګار له منځه تللی و بیمارۍ زیاتې وې نو ټول روزګار هم په ټپه ولاړو ژوند ټول په ټپه ولاړو نو مونږ دا بند بنا یو ځل بیا وکړله چې دغه مشالونه یا د ایم ټي وي مردان چې کوم کتونکي دي کوم مینوال دي هغه که په ملک د ننه دي او که د ملک نه بهر دي خصوصا د ملک نه بهر چې کوم ملګري دي هغې زیات د دې پروګرام کتونکي پاتې شوي دي مینوالې پاتې شوي دي د هغې په زیاتو غوښتنو سره مونږ د مردان ټلویزیون دغه پروګرامونو یو ځل بیا آغاز وکړو او مونږ تاسو ته معلومه ده ګرانو ملګرو چې د دې مردان ټلویزیون نه مونږ شارټ پلی هم چې کوم دی هغه نشر کړي دي هغه تاسو خوښې کړي دي د دې نه علاوه چې کوم دی د پښتنو اداکارانو سره صداکارانو سره شاعرانو سره ادیبانو سره مونږ وخت په وخت باندې مرکې کړي دي هغې ژوند مو سپړلی دی او هغې چې د دې قام دپاره د دې ژبې دپاره او د دې ولس دپاره یې څه کړي دي د دغه کلم نه یې څه لفظونه وتي دي نو دغه هر څه د هغې دغه پټ ژوند او ښکاره چې کوم ټولو ته پته ده نو هغه خو الریډي ټولو ته پته ده خو د هغې په ژوند کې چې کومې کړمې وي کومې ستونزې وي کومې نورې داسې خبرې وي نو هغه مونږ تاسو ته مخامخ ایښودې وي ځکه چې یو فنکار یو لیکونکی خو د کیمرې مخې ته خاندي د کیمرې مخې ته خوشحاله ضرور وي خو د هغه د خندا په شا باندې چې کوم دی څه خبرې داسې وي چې هغه په ژوند کې ډېر دردېدلي وي ډېر تکلیف یې محسوس کړي وي خو نو زمونږ دغه کوشش وي چې دغه خبرې هم مخې ته راوړو او دغه خبرې هم چې کوم دی هغه تاسو ته مخې ته کېږدو نو اول خو د ټولو پښتنو په پښتنه نړۍ کې چې کم کتونکي دي د ایم ټي وي مردان نو د هغې خو مونږ اول شکریا ادا کوو چې د دې پروګرام دپاره وخت وباسي او د ټول نه زیاته د خوشحالۍ خبره دا ده چې دغه کم منتخب شخصیت چې زموږ کم وي نو هغې سره هغې مینه لري نو په دغه وجه باندې د هغې د لیسنرشپ نه او د هغې د ویوز نه چې کم دی نو مونږ ته پته لګي چې تاسو د دغه شخصیتونو څومره زیات مینوال دي باقاعده به اوس انشاءالله چې هغه پروګرامونه به کېږي زموږ به کوشش دا وي چې تاسو لپاره شارټ پلی هم راوړو او دغه شان د معتبرو شخصیتونو سره ناستې هم تاسو ته راوړو نن چې زموږ سره کوم شخصیت چې هغه مېلمه دی هغه نه سره تعریف محتاج دی او نه تعارف محتاج دی ډېر لوی شخصیت ډېر معتبر نوم د مردان هغه شخصیتونو کې یو دی چې نن سبا په ټوله پښتنه نړۍ کې د پښتو د شعر او د تنقید او د نقد او جرح په حواله باندې چې کوم نوم مخې ته راځي د لومبي صف په دغه لیکوالانو کې په ژوندو لیکوالانو کې دغه شخصیت دی فیض الوهاب فیض نن مو فیض الوهاب فیض صاحب سره چې کوم دی ناستې راوړې دی د هغې کلي ته نن به د هغې سره چې کوم دی د هغې په ژوند او فن باندې او پښتو ادب ته په راپېښو مسلو باندې به خبرې اترې کوو نو راځئ نور زه ستاسو ترمنځ حایل کېږم نه د فیض الوهاب فیض صاحب سره تاسو ملوم. السلام علیکم فیض الوهاب فیض. وعلیکم السلام. صحت هم ښه دی ټیک ټاک خیر ډېره مهرباني اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ خو ستاسو ملاقاتونه اکثر کېږي خو د کتونکو هم نه دغه خواهش وي چې یاره مونږ ته داسې خلک مخامخ کړي چې د هغې خبرې واورو شکریه مو خو په واجبه ده ځکه چې زما ځای ته راغلی تاسو تکلیف وکړو کړاو مو کړو صحیح ستاسو ډېره مننه چې زه مو د دې جوګو وګڼلم چې ستاسو د ټي وي کتونکو ته مخامخ شم او یې سره خپلې خبرې اترې وکړم ستاسو ډېره مننه شکریه
جی ډیره زیاته مهرباني کتونکو زه تاسو دا هم وایم چې فیض الوهاب فیض صاحب څنګه چې ما وړاندې ویل دي دوه د شعري مجموعې چې کوم دی هغه په منظریام باندې راغلي دي یو اظهارونه چې هغه د نن لس 15 کال وړاندې چې هغه چاپ شو کنه فیض صاحب بیا چې کوم دی ادب او تنقید او بیا پسې چې کوم دی پسل جبو خاموشه دا پښتو د پاره داسې ورکړي دي د فیض الوهاب فیض صاحب چې هغه نه یریدونکي بلا شاګردان هم لري بلا پوهان شاګردان لري ځکه چې شاګردان خاصه هم ډیر وي خو چې پوهان شاګردان د سیوی چې هغه په ادب کې ځاله نام لري په پښتونخوا کې ځاله نام لري او هغه چې کوم دینو د فیض الوهاب فیض شاګردان پاتې شوي نو دا اعزاز چې کوم دینو هغه مردان ته حاصل دی ځکه چې د یو کور خلک کم وینو چې پای کې یو کور یو فرض تایل کیږي نغه ټول کور د لپاره د فخر خبره وي نغه زموږ د لپاره فخر خبره ده فیصله روایتي چې کوم پښتون نو خدای رسي ډیر خلک خو به پیژني خو یو لږ چې کوم هغه ینګستر دي نوی خلک ته د پښتو شعر سره چې اوس آشنا کیږي یا د ذوق خوندان دي نغی سره زوی مچ لږ په لندو لفظونو کې خپل ځان معرفي کړي مننه نوم خو تاسو واغشته چې زما سنوم دی او د کلی نوم می محب بانډه دی محب بانډه د مردان سره نږدې 4-5 کیلومتره په فاصله باندې د مردان نه یو کلی دی او تاریخي کلی دی زوړ کلی دی او هغه سره می تعلق دی جی او د ادب سره هم مینه ساتم صحیح د وړومبه زده کړم چرته کې وکړلې او زده کړم تر کومه حد پورې رسولې دي تعلیم هم واجبي تعلیم کړي 12 جمعه ته پورې مې ویل دي جی او بیا په سکول کې استاد وم او دا غي نه مو ریټایرمنټ اغشته دي اوس فارغ یم بالکل ریټایر وخت تیرومه جون تیرومه او خپل ادبي حال زلي چې رانه کیږي هغه کوو بس جون شپې ورځې سبا کی ټیک د پښتو شعر سره د کله ناشنا شوی پښتو شعر سره خو چې ما په نهم جمعات کې سبق وینم ما شاعري شروع کړه جی او هغه وخت کې زموږ په سکول کې به د ادبي تقریبات څنګه چې اوسم کېږي په خواب هم کېدل نن په وخت کې دا بزم ادب ټایپ چیزونه به کېدل نو د هغې نه متاثر کېدو په وجه باندې زموږ سینیر زلکانو په سپریګایي به داسې شاعري کوله نظمونه به لیکل زموږ استادانو کې استاد دوه داسې وجه صحیح هغې د ادب سره تعلق ساتل د هغې نه ما هغه انسپیریشن واغېسته صحیح او ما شعر لیکل شروع کړل او هغه وخت کې دا چې ریډیو باندې به ډېره ښه شاعري اورېدې دغه کېدی شوه نشر کېده د موسیقۍ سره خصوصا د خیال محمد په آواز باندې ډېر غزل مشهوري او ډېر ځکه چې دا اورېدو صرف د تفریح یو ذریعه ریډیو نور ذریعه نه وي نو دا هغې نه موږ بیا دا تحریک غشته چې د هغې په رنګ کې شاعري شروع کړه او بیا د ادب مطالعه شروع کړه دغه مطالعې سره سره چې کوم دی نو بس بیا څنګه په لیک کې دغه کې محب باندې نه بیا تاسو چې کوم دی خار تر علی بیا مردان کې پښتو نوې د بیټولنې یو تنظیمو جی دا غي سره متړون جوړ شو صحیح زما یو ملګری عبدالروپ عارف زما کلیوالم دی زما همزولم دی مونږ یو ځای د بي شروعات کړو صحیح او یو ځای تقریبا تر اوسه پورې موږ د خپل سفر چې کوم دی نو دا یو ځای تر دې دمه پورې راورسو صحیح د پښتو ادبي ټولنه پښتو نوې ادبي ټولنه مردان کې یو تنظیمو هغه وخت خو موږ نوی ټول نوی لکه کوم سن خبره ده دا د سن یو اتیا خبره 1991 خبره ده چې دغه مردان کې دغه تنظیم نور تنظیمونه مو خو موږ چون کې دا زلمی چېونه د زلمو ټولنه وه نوم یې نوی ادبي ټولنه چې پای کې موږ سره دا فضل نعیم او وصال قریشي دلباس ثاني اقبال حسین افکار نهار اعوان دا زموږ د هغه وخت ادبي ملګري وو صحیح اوس ټول مشران دي اوس ټول مشران دي بالکل فیض صاحب چې کوم وخت کې پښتو دوزخي ژبه ګڼل کېده تاسو چې کوم ریاض راځي ترمنځ بیا چې کوم دی ریاضت کوي د پښتو شعر د لپاره پښتو ادب د لپاره غسټرګل کوي کوششونه هلې ځلې کوي دغه دوران کې څومره چې نو د پښتو خلاف وځکه چې د پښتو موسیقي او پښتو فنکارانو ته چې کوم دی په بلبل لفظونو سره خلک یادېدل دغه شان شاعران هم و چې پای کې ځنې بداسي و چې هغه پښتو شعر یې نشو ویلی څنګه چې خویندو په پښتو شعر په ښکاره سره نشو ویلی نشو لیکلی
دغه شان د پښتنو نارینو هم چې کوم دی دغه حال نو د کور نه صورتحال خدا سه نو شهره دا داسې دوزخي جبه دا مکوي دا شی مکوي کور نه خو بلکې ما ته ډیر سپورټ زما والد صاحب چې ونه هغه خو عالم دینو او سکول کې استاد او ماستر صحیح او د هغه نه ما ته په وراثت کې ډیر کتابونه چې کم دی پاتې شو ادبي کتابونه چې پای کې د رحمان بابا دیوان د حافظ البوری دیوان د علي خان دیوان د عبدالعظیم رانیزی دیوان دا ما ته د خپل والد صاحب نه په میراث کې پاتې شوی دي هغه وخت د ازم په کور کې پراتو چې موږ د شاعري نه کوله اوم دا کتابونه به مونږ لوستل بیا چې کله ما شاعري شروع کړه نو زما والد صاحب لکه زما په دې شعر لیکلو باندې نه بد ګڼلی و نه زما حوصله شکنی کړی و صحیح او هغه وخت کې چې پښتو په هر زمانه کې دوزخي جبه پاتې شوی ده اوس هم دوزخي جبه ده 1500 کال مخکې چې کوم د دوزخي جبه د خوشحال بابا په دور کې هم دوزخي جبه پښتانه چې دین هغه خپل جبه ته په یو زمانه کې هم اهمیت نه دی ورکړي خپل جبه ته د قدر په نظر نه دی کتلې د خپل جبه کې د اظهار یا په خپل جبه کې د زده کړې چې کم فائدہ ده یا کم اهمیت ته یا کم داغي ضرورت ته نو داغي نه ټول مرخل کو سترګې پټی کړي پښتنو صحیح دا بس د پښتو خپل یو قوت ته یو اثر دی چې پښتو په داسې حالاتو کې هم ژوند دی چې په هر زمانه کې پښتنو په خپل د پښتو مخالفت کړي دي صحیح په دې کې د زده کړو مخالفت کړي دي په دې کې د لیکلو مخالفت کړي دي صحیح په دې کې د ابلاغ مخالفت کړي دي صحیح خو بیا هم پښتو ژوند دی د پښتو خپل طاقت دی صحیح بل ها بریک دې په سوال خبر کوه بل فیصل یو بل دغه چې لکه شاعري خو خدادت صلاحیت ته او خدای پاک څوک محدود خلک دي مخصوص خلک ته غیله خدای پاک دغه ډالې ورکړي دا خو د پښتو ژبې لپاره چې نورم خلک سټرګل کول غواړي یا که څوک کوي نو څنګه نن سبا ټیکنالوژي دا ور دي نو تاسو غړې چې د شعر نه علاوه چې نو د پښتو لپاره نور کملاري دي هغه خپل ول پکار دي اصل کې دا جبه چې دنو دا د انساني شخصیت او د انسان د خیالاتو د بل انسان سره د ربط یا د کمیونیکیشن یو ذریعہ ده صحیح نو د جبه خو ضرورت په هر زمانه کې دای چې لکه انسانان خپل کې یو بل سره د خبرو تر لپاره خیالاتو ر تبادله لپاره یو نه یو ذریعہ استعمالي یو نه یو جبه استعمالي صحیح نو پښتانه هم پښتو استعمالي خدای چې بیا د جبه د ودې لپاره د جبه د ترقې لپاره یا په جبه کې چې کم دینو د شعر او ادب نه علاوه د علوم د ترسیل لپاره د غي د خورولو لپاره بیا شعوري تور او ارادي تور کوششونه قانونه کوي په خپل جبو کې صحیح نو پښتو چې د شاعري خو دغه یو اړخ دی یو د اظهار یو ذریعہ د چې د شعر په جبه باندې سړی اظهار کوي خو جبه ترقی چې د هغه بیا په نثر کې چې سونه کار کیږي خصوصا علمی کار چې سونه کیږي نو هغه سره بیا جبه وده کوي جبه ترقی کوي نو دا د هر جبه لپاره ضروري او پښتو لپاره خو ډیر ضروری دی چې لکه پښتو کې ډیر کم کار شوی دی علمی کارم په ډیر کم شوی دی شاعري په ډیر ښه شوی ده صحیح د ابتدا نه راواله تر اوسه پورې د دې زنګ د دې اثر پورې پښتو کې لوی لوی شاعران چې کوم دی پیدا شوي دي چې د عالمی کچ د دنیا د مقابله شاعران پکشتا او تر څو پورې چې د نثر خبره یا د علوم خبره ده نو هغه بیا ډیر حوصله افزان دي صحیح ګرانو کتونکو مرکه دوام لري پروګرام د مشالونه او زموږ سره استاد شاعر فیض الوهاب فیض د نننی مشالونه ملمه دي پروګرام دوام لري دمکو بیا راځو پروګرام حافظ صاحب زموږ په ژوند کې تیرو لسل کال لاس وشو چې په دې کې ډیر نوي سوزونه مخه تراغلل څنګه چې ما وړاندې وی ټیکنالوژي په کې چې کوم دي ترقی وکا څنګه نور ملکونه نور جب وینکی خلک چې کوم دي یا نور ایوادونو والا نور مذهبونو والا خلک چې نو هغه دغه ټیکنالوژي سره چې کوم دي آشنا شو دغه سيزونه خپل کړل
دغه شان مونږ پښتانه هم دغه سيزونو سره چې کوم دی پاغي کې رالو او دغه هغه سره مونږ آشنا شو. خبره کوم د انټرنیټ دور، خبره کوم د سوشل میډیا دور، خبره کوم چې په باقاعده توګه د 2006 نه چې کوم دی دغه انټرنیټ په خلکو سره آشنا شول، خو په باقاعده توګه د 2010 نه زیات خلک چې دغه تراغله. په دې کې زمونږ په شعر کې، زمونږ په ادب کې د سوشل میډیا لکه د هر څه چې کوم دی خاله هم وي بد اړخ هم وي، د سوشل میډیا کردار چې کوم دی د پښتو شعر د لپاره څومره چې دی نو هغه دغه فایدهمند ثابت دي شي یا څه داسې کول پکار دي. زمونږ ینګسټر چې کوم دي ځوانان چې دي نو هغه زیات سيزونه زیات وخت چې کوم دی نو په نورو سيزونو باندې صرف کوي. څه کول پکار دي چې زموږ د پښتو شعر پښتو ادب چې کوم دی هغه سره وده عمومي او دغه نوي خلک چې نو موږ د خپل مشاعرونو نه هم خبر کو آشنا یو د پښتو شعر ادب سره. ډېر مننه، ډېر زوري خبره، ډېر زوري سوال دی چونکه نن سبا سوشل میډیا دور دی او د ژوند په هر اړخ باندې چې کوم د سوشل میډیا قبضه ده او د ژوند د هر اړخ ترجمانی چې د هغه په سوشل میډیا باندې کیږي. د ادب د لپاره څنګه چې مخکې ما وی چې مونږ ډومبي د ادب کې لیکل شروع کول نو مونږ د ریډیو نه انسپایر شو، بیا ریډیو پسې ورو بیا ټلویزیون هم عام شو، بیا ورپسې وی سی آر وته، بیا چې کوم دینو کمپیوټر وته، بیا موبایل ته ورسېدو. دا خبره در دې پورې رسیده چې اوس د انسان په جیب کې ټول دنیا چې دنو دا په دونه وړکی چپ کې راغونډه شوې ده. ظاهره خبره ده چې د ادب د دې سره په ادب باندې هم د دې اثرات پریوزي او د ادب هم په دې باندې اثرات پریوزي. نو مونږ چې کله ادب تراتګو هغه وخت کې مونږ د کتاب د لارې ادب تراغلی چې څنګه ماته ته وي چې مونږ د رحمان بابا دیوان او یا د کیسو کتابونه مونږ لوستل او دا غینه مونږ به انسپیریشن غشته او دا غینه به مونږ د ادب زده کړه کوله. اوس چې دین اوس د سوشل میډیا په لار باندې شاعران راځي، سوشل میډیا نه شاعران خل الکان متاثر کیږي، مختلف شاعران دغه شاعري او کلامونه او موسیقي سره او دغه سي او مشاعره او په څو ډېر پروګرامونه په دې باندې کیږي بلا اکټیویټیز. صحیح. او دغه نغي اثر اخلي، خو دغه اثر چې دینو دغه تر دغه پورې محدود ساتل نه دی پکار. جی. دغه وجه دار چې د ادب د هر ادب خپل روایتي. صحیح. بیا د هغه د پوهه د پاره، د هغه د زده کړې د پاره، د هغه د معیار او چتول د پاره خپل شرایطي. نو هغه شرایط بیا داري چې بیا به ته د کتاب سره خپل تعلق جوړې، د خپل روایت سره به جوړې چې د سره بګوري چې زمانه مخکې پښتو ادب کې چا څه تخلیق کړی دي، چا څه لیکلي دي، کم پکې اهم شاعران دي، کم پکې رجحان ساز شاعران دي. نو د هغې نه بیا سړی ځان خبري او هغه به لولي چې ترسو هغه نه لوستې نو هغه ادبي بنیاد چې دی نو هغه نه مضبوطیږي. راشي شاعران په سوشل میډیا نه په اثر کې شاعران راشي سروازه په سکرین باندې پاتې شي، بیا ورو ختم شي. دا وجه دا ده چې هغه کې دنه کوم هغه تخلیقي شخصیت ته نو دا هغه نشونما و نشي. صحیح. هغه نشونما د پاره بیا د ادب سره کلک او جوړ تاړون چې کم دی نه پکار دی. دغه تاړون چې دی هغه صحیح جوړ نشي، صرف تر سوشل میډیا پورې سړی محدود پاتې شي. نو په دغه وجه باندې دغه هغه د بيد بنیادونه کچه پاتې شي، مضبوط نشي. نو دا هغه منفي اثر دی. او مثبت اړه دا دی چې اوس خلک د ادب نه د جبې نه په جبه کې چې د کیدونکو کار دی د هغې نه ډېر په اسانه باندې او په لنډه لار باندې خلک خبرېږي. دا ښه خبره ده چې لکه د سوشل میډیا کې څومره ډېره ادب راځي، څومره ډېره پښتو راځي، نو دونه به خلک ډېر د پښتو سره اشنا کېږي، پښتو کې به لیکل هم کوي، د پښتو نه به چې کم دی نو د هغې نه به اثر هم اخلي چې پای کې کم تخلیقات کېږي، کم ادب پای کې تخلیق کېږي، د هغې نه به اثر هم اخلي او دا به د هغې په ژوند باندې خوشګوار اثرات چې دی مرتب کوي. صحیح. بل فیض صاحب موږ وګورو تاسو د پښتو نوې ادبي ټولنې خبره وکړله، د هغې نه پس چې نو بیا مرکه ادبي دوستان د ادبي دوستانو مرکه چې هغه په وجود کې راغلی ده، د هغې تاسو په بنیادګرو کې چې کوم دی نو هغه ړومبو شخصیاتو کې تاسو یې د مرکې کار چې کوم دی هغه الحمدلله نن سبا خو چې کوم دی ډېر وسط یې مونته دی، ډېر خلک یې را پیدا کړي دي. تاسو دغه چې تاسو کله بنیاد کې خو کله چې دی نو د ادبي دوستانو مرکه مردان په وجود کې راتله نو دومره تاسو فکر وشي دا به دومره وسط عمومي
یعنی د پښتونخوا په کچ باندې ډېرې ټولنې دي په بهر ملکونو کې هم دي مسافرونه چې دي لګیا دي ډېر تنظیم سازي کوي دغه کوي تاسو د دې مطمئن وئ چې دا دومره د خلکو زړونو ذهنونو کې کار کوي دومره په باقاعدګۍ سره به یو کار سرته ورسي یا به رواني بالکل دا مونږ چې کله نوې ادب دنیا ته رالو پښتو نوې ادبي ټولنه جوړ هغه وخت په مردان کې نورې ټولنې هم وي صحیح چې پای کې ولسی ادبي ټولنه او چې پای کې اندیش صاحب دی اقبال محمد اقبال او ډاکټر اسرار او د ممر شفق دا غي سره تعلق سات ادبي دوستان یو تنظیمو هاي کې ډاکټر امین او عبدالواحد قلندر دا دیو سره تعلق سات مرکزی پښتو ادبي ټولنه مرکزی پښتو ادبي جرګه او د ګلستان ادب پیر صاحب دا غي مشرو نو تنظیمونه وو بیا موږ چې نو نوې پښتو نوې د بټونه کې موږ ټول لکانو کشرانو نم تجربه و نه د ادب نړیر خبرو نه پویدو چې د تنظیم ست تقاضی څه غوښتنې دي تنظیم څنګه چلول غواړي خو بهر حال موږ په یو سمي باندې روانو بیا په کال 1990 کې چې کم دی نو موږ مرکزی پښتو ادبي ټولنه یو تنظیم جوړ ک چې بیا موږ سره سینیارټي حاصله کړې و او یو سفر هم کړو مزلم کړو نو هغه تنظیم چې پای کې موږ سره د مردان چې زنګ همزولي یا زنګ نکم مشرانو هي پای کې ناستل موږ سره اجلاسونو کې به شرکت کو صحیح بیا دا غې نه پس په نه اتیا کې چې کم دینو موږ ادبي دوستانو مرکه جوړ کړی و خو موږ سرګرمه چې وینو دغه د مرکزی د بیټولنه بیا موږ پښتو تحریک دغه نوم پښتو تحریک صحیح نو دا اتنوي پورې چې ونو دا پښتو تحریک روانو موږ ټول پای کیو بیا هغه د اختلافاتو په وجه باندې تنظیم ختم شو بیا موږ د ادبي دوستانو مرکه مردان چې دا فعال فعال هم داسې کړ چې بیا موږ ادبي اجلاسونه شروع کړل تنقیدي اجلاسونه مبتوار شروع کړل او هغه اجلاسونه چې دونه تر اوسه پورې جاری دي هر جمعه د هغه اجلاسي نو څنګه هغه وخت کې خو دا توقع نه و چې موږ دونه لوی مزل وکړي شو خو چونکې زموږ نیت صفاو د پښتو سره د ادب سره کمټمنټ څنګه ډیر مضبوط او بیا موږ سره نوې ملګری نوې راتلل او هغه موږ سره ملګری کېدل څنګه دا قافله چې کوم تر دې د مرو رسیدا بلکې اوس خو مونږه صرف د تبرک د پاره پای کې ناس شو نور نوې ملګری څنګه ځوانان ملګری چې دي کشران ملګری هغه دغه تنظیم چلای هم او پای کې چې کم دین خپل صلاحیتونه په کار راولي او تر دې دمه پورې مونږ ډېر لوی مزل کړی دی ډېر کارم کړی دی او دغه کار داسې چې دا سهم لکه باقاعده د یو پلانینګ مطابق نه دی شوی خو وخت سره سره د انسان تجربه کیږي او هغه تجربونه سړی زده کړه کوي او هغه زده کړه چې کوم دی بیا سړی په کار راولي نو اوس چې د مرکه یو تنظیم نه دی بلکې یو تحریک دی صحیح ځکه چې ډیر باقاعدګي سره هغه اجلاسونه هم کوي نور د به هلې زلې هم کوي تقریبات کوي او ورځې مانځي لکه د 21 فروری د مورونو جوال امیر ورځ شو یا 21 مارچ کوم دی د شاعر ورځ ده یا نور د سری شخصیت سره وخت په وخت چې کوم دی تقریبات کوي اوس تیر ورځ کې مونږ د محبوب باچا په اعزاز کې درون پروګرام کړو نو دا هلې زلې زنګ جاری دي او په خطرې کې جاری دي صحیح په تاسو د تنقید باندې هم کار کړی دی او ډېر پیاوړی کار هم تاسو کړی دی بلکې نن سبا غزو یمنو په مردان کې په هغه څنګه چې ما شروع کې ذکر کړو چې تاسو په هغه نمونه کې یو یې چې ډېر په سنجیدګۍ سره د سیستم تاسو ګورئ څومره تاسو څه نظر لرئ پیر صاحب چې تنقید د ژوند لپاره او د ادب لپاره څومره ضروری دی تنقید خو د انسان د ژوند لپاره هم ضروری دی او د ادب لپاره هم ضروری دی تنقید چې دی نو د یو شوي کار هغه که د جون په هر شوبه کې یو کار اوشي د هغه جایزه غشتل چې دا کار تر کومه پورې خو شو تر کومه پورې دی کې مې پاتې شوې تر کومه پورې چې کوم دی په دې کې نیمګړتیاګانې دي کوم اړخونه د دې خدي نو دا د جون په هر شوبه کې د تنقید د عمل چې دا چې یینو دا جون مخ په وړاندې بوزي او جون لچ کوم دی وده ورکی دا دغه په رڼا کې ادب چې دین هم دغه د پاره هم تنقید ضروری دی د انګریزي او نقاد وی چې د ادب د پاره تنقید دومره ضروری لکه انسان د پاره چې ساغستل ضروری صحیح نو ادب بغیر د تنقید نه وده نشي کولی دغه تنقید چې کم دی نو د ادب په د تنقید سره حاصلېږي صحیح چې ادب ستوي
د ادب مقاصد څه دي، د ادب موضوع څه کیدی شي، ادب چې د ژوند لپاره څونه ضروری دی او ادب چې کوم دی دا به څنګه وده کوي. صحیح. نو د دې ټولو سيزونو د دې ټولو سوالونو جوابونه چې د تنقید ورکوي. صحیح. نو تنقید ډیر ضروری دی د ادب لپاره. صحیح. او بیا دار چې په کومه ژبه کې د ادب سره سره تنقیدي عمل ډیر رواني، نو دونه هغه ژبه کې هغه فن چې دی هغه وده هم کوي، باغې کې نوې نوې تجربې هم راځي. د وخت سره چې کوم دی انسان د خپل کارکردګۍ جایزه اخلي، د هغې خو بد د هغې پوروالي نیمګړتیاګانې د هغه اندازه لګول چې کوم دی د تنقید په ذریعه باندې کیږي. بیا په ادب کې چې د تنقید ډیر ضروري دی، د ادب د ودې لپاره هم تنقید ضروري دی. د ادب د ژوند سره د تړون پیدا کولو لپاره یا د ادبي روایت چې کوم دی د غیر ژوندي ساتلو لپاره او د نوو لیکونکو د ذهني روزنې لپاره هم تنقید چې دی دا ډیر ضروری دی. چې د خپل ادب دا جاج غشتل چې زموږ ادب د ژوند په میدان کې په کم مقام کې روان دی او د دې غوښتنې سړي د ژوند غوښتنې سړي ادب د غوښتنې څنګه پوره کوي، د دې ټولو سوالونو د ټولو پوښتنو جواب چې دی هغه تنقید ورکوي. فیض صاحب خبرو خو ډېرې زیاتې وشوې، خو ستاسو د کلام څو نمونې زه وایم چې زموږ کتونکو ته وړاندې کړم. مننه. دا یو غزل دی چې هغه نمونه راته یاد نه دي، هغه نمونه راته یاد نه دي په محبت کې چې برباد نه دي. واه. او زما د سر په سودا ټول متفق، زما د سر په سودا ټول متفق، سکه نور خوخ په اتحاد نه دي. واه. زما د سر په سودا ټول متفق، سکه نور خوخ په اتحاد نه دي. او هغه چې ځان په ادمزادو بلی، هغه چې ځان په ادمزادو بلی، زما په حق کې ادمزاد نه دي. زما په حق کې ادمزاد نه دي. او په پټه خوله بزو ترداره پورې، په پټه خوله بزو ترداره پورې، خولې مو عادت د فریاد نه دي. او هغې زما په ازادۍ پسې دي، هغې زما په ازادۍ پسې دي، هغوی په خپله چې آزاد نه دي. هغوی زما په ازادۍ پسې دي، هغوی په خپله چې آزاد نه دي. او دنیا یې داسې د پسر اخیستې، دنیا یې داسې د پسر اخیستې لکه زما په خادۍ خاد نه دي. او زما د پاره چې خوښ دي پیزه، زما د پاره چې خوښ دي پیزه، ځان له خوښ هغه مواد نه دي. هغه نمونه راته یاد نه دي په محبت کې چې برباد نه دي. بل کلام یا نظم کو په لاس درشي. دا یو بل غزل دی چې جذبات می تا سره تړلي دي، چې جذبات می تا سره تړلي دي، په خندا خندا می تل جړلي دي. او د خپل حال نه خبره یم پاتې، خپل حال نه خبره یم پاتې، ستا په یاد کې می مازغ وړلي دي. او عذابونه می په صبر دي زغملي، عذابونه می په صبر دي زغملي، ثوابونه می بلا ګټلي دي. عذابونه می په صبر دي زغملي، ثوابونه می بلا ګټلي دي. او ته په خپلو بدو مخ پیمانه کېږه، ته په خپلو بدو مخ پیمانه کېږه، ما لیکلي د تقدیر منلي دي. او دا په کومه صفایې دی ووجلم، دا په کومه صفایې دی ووجلم، دواړه لاس دې په زمزم وینځلي دي. او په هغو کې ستا نامه نیکنامه نه ده، په هغو کې ستا نامه نیکنامه نه ده، ما چې کمې سپارې لوستلي دي. او فیض چرې خو به دې په لهم راشي، فیض چرې خو به دې په لهم راشي، که سپرلي په بله تلي دي. ډېر ښکلی، ډېر زیات زبردست. ګرانو کتونکو پروګرام د مشالونه او زموږ سره فیض الوهاب فیض صاحب یقینا د هغې دغه خوندورو کلامونو نه به تاسو خوند اخیستی. فیض صاحب اخیری پوښتنو له راځمه، د تیرو 2 کالو راسې په پښتو شعر کې وخت په وخت باندې چې کوم دی تجربات کېږي شوي هم دي، د نورو ژبو نه چې کوم دی زموږ ته زیات اسناپ راغلي دي، او په هغې کې چې نو د پښتنو لیکوالانو نامې ګټلي دي. په هغې کې څنګه چې حمزه بابا په غزل کې نامه ګټلې ده، او بیا د غزل استاد او بابا چې کوم دی بیا دغه شان په غزل کې ډېر زیات کار وشو، تر اوسه پورې روان هم دی، او ډېرې نمونه را پیدا کړه. دغه شان په نظم کې، په آزاد نظمونو کې
د تیرو 2 کالو راسې په نصرم باندې چې کوم دی ملګری د نظم خوځښت نوښتګر په نوم باندې چې کوم دی ملګری ینګسټر یا چې کوم دی زلمی لیکوالان رابطر شوي دي په پښتون نړۍ کې په دغه باندې کار وشو تبازمایي په هم وشولا کتابونه پکې چاپ شو فیصل پاران صاحب پکې کتاب ولیکي او شپه د خوب په خار کې سونور نظمونه دغه شال په دغه حواله باندې د مردان یو آفتاب ګلبان شو توکیر ابشار شو دی پکې داري کتابونه پکې اختلاف په نوم باندې پکې آفتاب ګلبان چاپ کو فانوس یو رساله واغې ولا خو پورا کور ولاغه ورکاږي چې کوم دی یو نمبر چې کوم دی خصوصي اړه په دغه باندې چې کوم دی یو خصوصي غنو وستله څه غنه په دغه نصرم ته تاسو په کم نظر باندې ګوره او آیا مستقبل چې کوم دی دغه څنګه دی لکه تاسو د ژوند دغه تجربه په نتیجه کې راته دا وایي چې تاسو عمر الحمدلله چې نوغه په دغه تجربو کې راتیر شوی دی دغه نصرم ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ پاینده کې یو خدا خبره ده چې لکه په ادب کې تجربه جاری جی په صنفي حواله باندې هم په موضوعاتي حواله باندې هم د ټیکنیک په حواله باندې هم نوې افکار نوې خیالات نوې اسناب ادب ته چې راځي نو هغه ادب ژوندۍ یا د جون سره څنګ په څنګ رواني صحیح د شاعرۍ یو ډیر اوږد تاریخ دی او دغه اوږد تاریخ چې کم دی نو د منظومي شاعرۍ دی هغه شاعري چې هغه په وزن بحر کې کیږي صحیح په عالمي ادب کې د نثري نظم تجربه ډېر زړې دي جی پښتو ادب ته اوس راغی چې نثري نظم په پښتو کې زلمی ولګېدل او په پښتو کې د نثري نظم تجربه شروع کړ او د هغې دپاره بیا یو مخصوص اصطلاحي نوم نثرم هم غوره کړ ښکلي نوم دی څوک به سره اتفاق لري څوک به سره اختلاف لري او تر کومه پورې چې د تجربه خبره د تجربو مخه څوک نشي نیوي صحیح تجربه همیشه په ژوند کې رواني په ادب کې رواني صحیح او د دنیا ادب په باره کې د پوهانو دا خیال دی دا توقع د چې را روان دور چې دی یا را روانه زماني چې دی هغه د نثر دی د نظم ډېرې کمې پاتې صحیح د هغې وجه دا ده چې د ژوند غوښتنې پیچیده کېږي د ژوند غوښتنې هغه پیچیده غوښتنې چې کوم دی نو هغه پیچیده اظهار سره به مخ کېږي بیا په هغې کې به دای چې هغه د ژوند هغه پیچیده مسلې چې دي هغه په داسې پیرایه کې بیان شي چې په هغې کې د فن یا د تکنیک په حواله باندې مشکلات نه وي او اظهار چې دی هغه آسان شي د دغې سوچ تر مخه چې دی پښتو کې هم د نثرم تجربې چې کوم دي نو هغه روانې دي صحیح فلحال خو دا په ابتدایي سټیجونو کې نثرم صحیح کال دو شو چې لکه دې ته باقاعده توجه شوې ده دا یو روایت جوړول بیا دی لا وګوره هر صنف ته چې یو تخلیقي ذهن په لاس ورشي نو هغه صنف پیدا کوي صحیح لکه په پښتو کې غزل موجودو خو حمزه صاحب یو دومره زرخیزه ذهن هغې له په لاس ورغی چې حمزه صاحب د غزل بابا کو پښتو غزل چې کوم دی جدید غزل هغه یو ډېر لوی مقام ته ورسېد دغه شانتې په نظم کې پښتو کې ډېر لوی شاعران خصوصا د غني خان نوم اخیستی شو چې هغه یو ډېر لوی نوم دی د نظم په حواله باندې نو نظم کې هم ډېرو خلکو نظمونه لیکل او غني خان بیا پای کې په فکری لحاظ باندې په موضوعاتي لحاظ باندې دومره تجربه وکړي چې هغه نظم یو خاص مقام ته ورسو دغه سیمونګ د نثرم په حواله باندې هم خوشبینه یو چې یو تخلیقي ذهن په ګوتو ورغی چې هغه ذهن تخلیقي یا د خپل روایت نه هم خبري د عالمي روایتونو نه د عالمي فکر د ارتقایي پړاوونو نه هم خبري او د شاعرۍ د تقاضو نه هم خبري او د نثرم د تقاضو نه هم خبري چې په نثرم کې تر کومه پورې اظهار کې دي شي تر کومه پورې هغه کې د فن خیال ساتلی شي او تر کومه پورې د هغه جمالیاتي اړخ چې کم دی هغه تر څو پورې د هغه غوښتنې سړی پوره کولی شي کنه
نو که دغه یو ښه تخلیقي ذهن نثر هم ته په لاس ورغی نو نثر هم شاعرۍ د نورو اصنافو سره برابرېدی شي بلکې د هغې نه مخکې تللی شي ځکه مخکې تللی شي چې دا وروستۍ تجربه ده په صنفي حواله باندې په هیئتي حواله باندې دا وروستۍ تجربه ده نو دا وروستۍ تجربه ده چې دې ته د سفر دپاره د مزل دپاره ډېر اوږد وخت او ډېر لوی امکانات ورته مخې ته پراته دي نو توقع شته چې لکه په دې کې ډېره ښه شاعري هم وشي او ډېر ښه شاعران له په لاس ورشي. صحیح فیض صاحب خبرې را لنډو مینوالو ته خپلو کتونکو ته خپلو منونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ یاره زما خو مختصر پیغام دا دی چې که موږ د ژوند په هر میدان کې خپل ژوند تیرو او د روزګار ذریعه مو هر څه د زده کړې مو په هره لار کړي خو خپلې پښتو ژبې له چې دی نو څه ناڅه وخت ورکول پکار دي د خپله ژبه زده کول پکار دي په خپله ژبه کې لوستل پکار دي او لیک لوست چې په خپله ژبه کې تر څو پورې موږ عام کړی نه دی نو تر هغې پورې پښتانه مخکې نشي تللی پښتنو مخکې تلو دپاره د پښتنو د ترقۍ دپاره دا ضروري ده چې موږ خپلې ژبې سره تعلق جوړ کړو او په خپله ژبه کې لیک لوست شروع کړو دا ضروري خبره ده. صحیح ډېره مننه فیض الوهاب فیض صاحب د وخت راکولو تاسو هم مننه ډېره زیاته مننه ګرانو قدردانو ملګرو دا د نن ورځې پروګرام مشالونه چې زموږ سره یو ډېر معتبره نامه د مردان یو ډېر لوی شخصیت فیض الوهاب فیض صاحب مونږ خو غوښتله چې دا مرکه نورم توالت عمومي او ډېرې خبرې پاتې هم شو خو انشاءالله دې لپاره به یو بله موقع ګورو د دې لپاره یو بل ناستې هم ضروري دی تر هغه دمه پورې په سیټ باندې زما سره ښاغلی ایاز حسرت او عرفان خان هم زموږ سره موجود وو مونږ ټولو له راکړې اجازت انشاءالله د بل پروګرامه پورې بل پروګرام کې ملاقات کېږي تر هغه دمه پورې په پاک خدای باندې سپارم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان